سرور کونین د مدینی منور جانان محمد رسول اللہ لگ پہ اخلاص کرنا تاسو چې دا صلی الله علیه وسلم وای برحمتون راوریږي نو دا ټول عاشقان په لوندېږي خدای دې په دغه رحمتونو ټول عمر لوندول لري صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نظر شولو چکل دا مدینی منوری جانان نظر واشولو اے گلنو کمریدہ سے راوارست حضور نظر راوارستلو اے صحابی کرام مخامق چرا روان دے مخامق شرا روان دی دوڑی غندی خیجی حضور مبارک ہوئی گمان لرمچ ابو ذر غفاری مبارک دے ابو ذر غفاری مبارک دے حبیب توی قربان آگا کم دے تاسو اگو تی اوبر نقشبو گورے خیر دے دا حضور مبارک نظر لگے دلے دے عاشقان کو حضور ہی نہیں کہا حضور پاک مبارک دا مدینی جانان وتدا سے مخابخ گوری چرانزیش یو صحابی ولدا سے مخی لورغی چه ورغی دا سے رشاء ابو ذر غفاری مبارک دے اگلو نرادے دا اوخا غصون بار چی پا اوخا بانی بار شیوا آغا تمام بارے پخبل زان بانی بار کھڑے اے اثر دا سلان دے ٹھٹرا روان دے ځکه د اوخ بار چې سړی کوي نو دا خو ډېر وزن دی که نه دا ته د همدې ټیټه کړې دا سر یې لاندې دی خولې ترې نه بیږي چې د مدینې جانان له صحابي راوي قربان ابو ذر غفاري مبارک دی وی تاسو ته ما نه وي چې هغه نبي نه پرېږدي په یو ځای کې دې ما نه پرېږدي ما ټول کړی دی په یو ځای کې دې ما نه پرېږدي سوال میں پیدا کی شی زکم زکی مودی ما پسیرانی شی زبائی مودی بنرازی ما تا پتر چی دا عاشق صحابی دی خود مدینی جانانی یو ناشنا خبرو کا اس گورے خواہ دا دو پباب کے ناشنا خبر حضور مبارک کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرمائی وی سرور کنے حضور فرنورا اے نور علی نورا شافی و منشورا رسول مکرم شفیع معزز نور مجسد وسیل بے کسا میمان لامکا سیدی مرسلہ شفیع آسیہ تائیدار حرم اقار حرم سروری مدینہ سروری سینہ باعثی تخلیقی کائنہ فخری موجودہ مطلوبی کریگا مقصودی کریگا دا تمام مدغم خواہ پا قرآن کریم شو الضحا قرآن کریم چی والضحا لری رخصار واللیل ظلفی تار پتارے محمد الرسول اللہ دا محبت آوازو کی صلی اللہ علیہ وسلم دا مدینی منوری جانانو عبداللہ ابن مسعود مبارک ہوئی زناستم دا حضور دا خلیق مکالم ورما پا باب دا ابو ذر غفاری مبارک کے صحابہ زال لرا روان دے دا سر وزبراشی چی زال لبا وفات کی دا سر وزبراشی دا سر مغبرہ با دا سرنی دا دا قبر پدش دی بیابان کی زال لی او چی کلا قیامت کی اے
گلونو اسرافیل علیہ السلام تا اللہ اسرافیل علیہ السلام شابکش پیلیل پوکی ورکا و شکلاول پوکی ورکی خلقو بانے بیر راشیا پا دویم بانے چه سمر خلق پا مقدس مکا بانے وی طول با وفات شیا او پا دریم بانے با تمام خلق دا قبرونو نرا پاسیگی پدری مشپیلے بانے بطول خلق را پاسی پدی برتا شپیلے بانے بیل بیان بیاکو کے خیر انشاءاللہ اے گلونو آئے پدی دوران کی دا مدینی منوری جانان ہوئے وی شکل اسرافیل علیہ السلام شپیلے لپوکی ورکیا نو ابو ذر غفاری مبارک خبر بزان لے نور خلق بیو زیرہ روانوی ابو ذر غفاری بد دشتی بیابان نزان لرا روان او بیائے چکل دی وفات شی دا مسلمانانو یو ٹولین بلار خطا شی پا دبو ورزی جنازہ بیغی کئی خدا پتہ انتخاب حضورنو کہ چی دا بی عبداللہ بن مسعود مبارک ہوئی وی دا خبری ما ووری دی چی حضور مبارک دا پا باب بانیو کی وی ناگا نشیرو رسید وی دا سامانی کی خوا دا حملے دا سنیغا کا او دا مخ او دی بدن نے خلی روانی وی او پڑیر عجیبہ حیات کے راگی دا مدینی جانان مبارک ورطود رید او شکل راگی وی دا مدینی منوری جانانا لگ لیٹ شما خو مافی راتاو کا لگ لیٹ شما ما تا مافیو کا ما تا مافی کوا تا پتا دا چی ما سرکم او خوا لار کے کار پریخ مزنی پریخ دا تلو نوا اگر میں دیر زیادہ حربی استعمال کے خدا پاسے دو نوا اگر اوخ بے پزے بانے پریخ سونا سامان چی مال زان سر روڑا او غون میں پخپل زان را بار کا ماوی چی دا خپل زان بدا مدینی جانان مبارک بانے قربان کا حضور مبارک صحابو تا مخرو کردوی تاسو تمانوی چی دا زمان عاشق صحابی دی تاو تمانوی لی رازی جی دا مرحلم تیر شوا اگا مرحلہ رالا جواب رکھے مرگ برازی اللہ رزم کو ساسو ایمان نصیب ایڈوانسو کے خدای تو ہوئی چھے خدای ایمان براکے اے لکھے ایڈوانسو کے ہوئی چھے خدای ایمان براکے خدای ایمان براکے را اللہ ایڈوانسو کے درخواستو نکو خواہ اللہ تسکو درخواستو نکو گورے التجا کو وسیلہ دا کل پیغمبر دا والدہا مخو دا واللیل ظلف پیش کو وسیلہ دا قرآن پیش کو ادواسو کی خدای تا ہوئی چھے خدای گوری مونکی دا سے عمل نشتا مون دیر کمزوریو دیر جزانانیو دیر خطا کاریو ادواسو کی درخواست قبول کا خدای ایمان راکا دا ایمان دولت راکا خدای دا حضور دا کل مخ پخاتی راکا آخر خاتمہ خدای خراب مکا سنگا چی مونگ پا دنیا کے دا اللہ ذکر کو خدای پسند کا دل کم دا کلمہ مبارک پا زبان راولا دا مبارک کلمہ خدای پا زبان راولا آزی جی حضور مبارکم دنیا نا پردش ورپسی ابا بکر صدیق مبارک راگے اغم دا دنیا نا پردش ورپسی عمر فاروق مبارک راگے اغم دا دنیا نا پردش ورپسی عثمان زی نورین مبارک دور خلافت راگے دا چا خلافت راگے دا عثمان زی نورین دی لارو ربزه و مقام دی التی لارو التی لارو یو جمپڑے دا پاگی کی دی او ناگانا ابو ذر غفاری مبارک بیمار شا دشت بیابان دی او چی بیمار شا بی بی ور سر دی یو غلام ور سر دی پا دقا دوران کی چی دکل زن کدن شروع کی دی ہر انسان چی دی دنیا نتلو کی شی نیکانو تا خودی مخ کی نا نقشب میں پیش کری چی بس ٹیم برابر دی ٹیم برابر دی ما تو سگو رہی جی چکل دی پیش چی زخو دی دنیا نظم بی بی توی دی خواراش وی ہاں وی قربان دا خود دشت بیابان دی خو میرا بانی باو کی دگا دی رکیتا ببرو خیجی تسو کلٹوا کس کافلہ پلات لا نو اگی تب اشاراو کی اگا براشی کزکل وفات شمنو بی بی خیر دی مالا دی بیاد مسلمانانو نیو کس غسل راکی
په دې دشت بیابان کې د غسل پروګرام بر علاقه کوي او بیا سوی ګوره د حضور مبارکه خبرې الله پاک رښتیا کوي ځکه د پیغمبر خبرې د چا خبرې دي الله د الله خبرې دي پیغمبر د ځانه خبرې نه کوي ښا دا ورته څوک وایي دا ورته الله دا شان او علم او کمال ولا الله ورکړی ما ورته ته نشته هغې ته الله ورکړی او موږ ته هم د نبي په خاطر خدای پاک لګیو د حضور صفتونه کوو نو دا هم راله خدای را کړي دي که نه الحمدلله الحمدلله ډېر شکر ګزار ورته وایي ډېره ښه ده بیبي لاړه یو سپوټي دي تو کړي دي هغې یې راوښکه په ډېرکۍ باندې ودرېده او داسې ګوري چې تلري یو قافله را روانه ده د اوښانو دې زنانه ورته دا صدر داسې وخوځو چې صدر یې وخوځو دغه قافله د عبدالله بن مسعود رضی الله مبارک چې داسې وکته که نه دې ملګرو ته وایي دا مخامخ چې څوک په ډېرکۍ باندې ښکاري دا زنانه ده د دې څه حاجت دی او د مسلمانانو د بیا د صحابو د شان نه قربان شم هغې خو چې د څوک به محتاج شو نو هغې ته خو به بیا ځان ور رسو که نه او نن سبا چې څوک وویني چې دې ته خو پته ده نو لار به بدلو چې هسې نه راته آوازونه کي چې روچت مې که ځمکه باندې پروت یم لاس راکا که داسې نه ده جي ای های 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 بس د صحابو ته خو د خدای مقام ورکړو هسې نو ورکړی ما ته ګورئ چې دی راله بیبي ولې خیر شه ورته وایي تاسو څوک یې موږ د مدینې منورې د جانان غلامان څوک یې د مدینې منورې د جانان صحابه کرامي ورته وایي قربان سدي نامه د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه نامه مې ده بیبی دا اشاری دی ولی کولی قربان لگ را شاپ دی جمڑے کی دا مدینی دا جانان دا غلام زر کدر دی اخیری لبہی دی دا لبہا پار بدن را روانا دا یو انسان بابت اخلاص نشی دا چاکال پستا چالس کالا پستا کم ٹیبل لالی کلے رہے انسان کور کی نکلے دریاب کی نکلے رہے اسپتال پا بیڈی نکلے رہی ایکسیڈنٹ پکی نکلے رہی پخپل پوزی بانی نکلے رہے کمزے نکلے رہے ندی لما سوا دا اللہ نبل چاہتا نشتا میں تو گو رہی وید حضور مبارک صحابی پروتے زنکدن حالاتو کی دی اخیری لمحی دی نو دی ورطوئی چه قربان سین آمدا وی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نو دی مبارک راگی خیمی تا چه ولا راگی دی شاہ چه ویکت دا ابو ذر غفاری مبارک دا زنکدن آثار دی چه دا سی وطوکت خاون توی قربان یوس کس راگی عبداللہ بن مسعود چه دا سی وطوکت دستر منی وطوکی روانش دا خو زماغا حضور دا مدرسی اغا طالبانا اغا زماغ برگری رالا زماغ کلاس پیلو رالا کلاس پیلو دا خو اغا زماغ برگریو چه دا حضور مبارک سر بیوزے ناستو عبداللہ بن مسعود مبارک پا خیر رالے ویدھوئی قربان حالات میں دا سیدی چه دا نزغی دی خپو کار پریخ دی بدن روح پرواز کئی خو مهربانی بو کی چکل وفات شمن غسل را لطلاکا بدلی صحابی دسترگو رو کتلی بیاو تسوی بیاو تاوی چکل غسل را کی کنا ستاسو قافله که چه سونه مرگیری چه چا سره کفن نشتا صحابه و توی چه مسلو کفن نشتا وی که چا سره صادر بنی صادر چه صادر کی می لگی رگاڑه صادر رانا راکی بیا صادر کی می رگاڑه یو صحابی و توی یو ما سرشتا صادری والا ورکا ابو ذر غفاری و تا مخراتاو کا
وی دا صادر ستا خپل لی بیدار شه دی کی غټه نقشه پرته ده ځکه د حضور صحابه بیانو ما دی کی دون عظیمه فلسفه پرته ده خو دی فلسفې ته مازغه غواړي او د زړه عاشقان غواړي مازغه غواړي او د زړه عاشقان ورته غواړي چې دی کی کومه فلسفه پرته ده دی ورته سوای ورته وی قربان دا صادر ستا دی او قربان دا زما دی وی دا ستا خپل ملکیت دی وی او وی په خپلو پیسو دی غشتې دی وی او بیا ورته وی چې د یو ادارې مشر خو پاتې شوی نه هډ خو پاتې شوی نه اسنه چې غصب نه شوی آی هاي چا نه پوانه کې نه شوی چا د رشوت کې نه روړې پیږي که نه پوهېږي دی فلسفی تا گوره جی عاقلان عاشقان با پیگی زما پا دی خبرو چه دا کفن دا صادر دا چه تا مال راکا دا اداری مشر خو پاتی شوی نی پا حلال رو پیسو دی دا غشتی دی دیوتوی قربان بالکل ما مزدوری کرده دا دامی پیزال لا غشتی دی عبداللہ بن مسعود مبارک توی وی زه د حضور د صحابو په خبره ولې به یقین نکم زما شاګرده دا هم سبق پاتې شوي د حضور مبارک سره دې ټیک وی نن سبا چا دا ویلي چې دا کفن حلال که حرام دی هاي ته معامله عجیبه شروع ده خو اخري لمحه ده سوچ یو یې پلاني خفه نشي کفن پیزا چوما بس وی زه شکر دی کفن پلانی روړو بس لساتو زروپونه بچ پیسو زروپونه بچ الکه تاسو کا پکمو پیسو لی راواله د پلاس نفعی به کنه غینه ولګوا حلال پیسې رو باسا دا کفن دی دا بدن نتاویږي نو حلال ته نتاوکا پجون کم د حرام و نزان بچ ساتا جامع چه وګوره چې حلال دي حرام دي حلال دي اچوا مثبت مزیدار عبادت بد مزیدار بدن ته غوخه ملاویږي غذا ملاویږي حلاله بهترین خبره ده الله خو ټول موږ له حلال ارسرا کا رزق ته خدای حلال راکې امين لګ دړو د اخلاص جامع دې خدای حلال راکې د حیا د عزت دې الله راکې